چې رازونه او عیبونه یې به یې چاته بیان نه کړي، ځکه چې غریب تا ته پروت دی، دیم ښه حیاناک انسان و، قدرون سړی و، هر څه خو اوس داسې دی چې هغه طاقت چې الله واغستو نو یو کمزوری انسان ستا مخې ته پروت دی، ته اړې راړې نو چېرته عیبونه او خبرې وله چاته ونه کړي بهر، ځکه چې یو ورځ به ته هم داسې په کټ پروت یو چاته. ځکه حدیث کې راځي من غسل مسلما، چا چې مسلمان سړي له غسل ورکو فکتم علیه او د هغه خبرې ځان سره پټې وساتلې، غفر الله له 40 مره، الله به 40 پیرې وبخي، 40 پیرې به الله بخي. رب العالمین ګوره په دې خپلو بندګانو دومره مین دی چې زما د دې بندګانو د رازونه او کمزورتیا څوک بیان نه کړي. هغه به پوه دی که نه چې مړ شي الله خو چې موږ څنګه پېژني چې موږ خپل ځان نه پېژنو. موږ ډېر مړي لمبور یو، والله یعنې زړه به د سړي سم وسوځي چې ته اړې راړې او چې کوم طرف ته اړه هغه طرف ته اوړي، نو کله یې په پوزه وینه راماته شي، کله یې په خوله وینه راوځي او کله پړسېدلی وي، کله زیړ شوی. ډېر ناشنا حالات په دې مړو باندې راځي او بیا راته منځ کې ویم دا په ما ته هم راځي. نو اوس پته نه شي چې موږ به څه حال کې وو، الله اعلم. نو دا زمونږ رونه دي، زمونږ ملګري دي، زمونږ نه دي، موږ د دوی نه یو. نو د دې مړو په هغه چا باندې دا حق دی چې څوک یې لامبوي چې هغه به د ده راز هغه به نه راښکاره کوي. ښه که چېرته د عبرت دپاره یو خبره کوي، د عبرت دپاره یو خبره کوي چې بېدینه سړی مړ شوی او یا مشهور و په دې چې بېلماز او موږ یو پیر یو سړی لامبه و هغه به مونځونه نه کول او مخ یې تور شوی او یا مخ ډېر وران شوی او یا دا و یا دا، که چېرته داسې خبره کوي خو د هغه کس نشاندهي به هغه به نه کوي. عامه خبره دوی کوي چې یو پیر داسې کیسه شوې وه یا یو کس داسې وي، صحیح ده، خو یو سړی خو او بیا زموږ د بعض مشران هم ګورې بیا په مجلسونو کې دقه خبرې کوي، په لاسنیو کې ناست یو دقه کیسه یاره توبه وي مخ یې وي تک زیړو، ښه نو څه شي مړ له وینې وچه شوې ده نو زیړېږي به نه، وایي تک شین و نو څه چلو شو، مړ له وینه جام شوه شین شو، وایي را پړسېدلی و نو څه چلو شو مړ یې، او پوز یې کږه وه نو خو مړ یې پوز یې نه سا ووته که نه کږه شوه، او خوله یې داسې وازه وه او خوله الله نه یاره پکار دی. دا غریب تا ته پروت دی، ته د هغه رازونه بیانې، خیانت کې خیانت خو به نه کېږي، بلکې چې کوم ټیم کې لامبې که نه دا راته زه یو طریقه ښیم چې کوم ټیم کې لامبې وکړه چې الله موقع درکړه، هر پیر چې پې اوبه اړی په لوټه کې او یا یې مږې او یا یې سپاکې دقه ورسره په مخه وایي الله ته یې وبخ، په مخ به ورسره دا وایي الله ته یې وبخ، ستا بنده دی ستا خواله در روان دی الله ته یې وبخ. دا د درالمؤمنین شان دی. دا نه چې به بهر ته راوځي او قصې ولکړي او غریب په ټول کلي کې یاد کړي. نو کوم ځای ته ورسېږو؟